فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، او کچری تاسو د الله نعمتونه شمارل وغواړئ شمار کې نشئ راوستی. ان الانسان لظلوم کفار، بشک انسان خامخا ظالم ناشکر دی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، او کچری تاسو د الله نعمتونه شمارل وغواړئ نشئ شمارلی. ان الله لغفور رحیم، بشک الله خامخا ډیر بخونکی لوی مهربان دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه دي، داسې نعمتونه چې اکثر خلق پکې تاوانیان دي، شکر یې ادا نه کړ، دغه نعمتونه ضایع کړ، برباد کړ. الصحت والفراغ، هغه دوه نعمتونه تندرستی او فراغت، روغ سټه او اوزګارواله، فرصت، فراغت، فرصت. حقیقی مهربانه کولو والا الله د مهربانو د ناشکرۍ نه مونږ بچ کی. حقیقی منعم د خپلو نعمتونو د خپلو مهربانو د ناشکرۍ نه الله زمونږ حفاظت وکړي. مونږ د الله شکر گزاره بندگان جوړ کړي. لګو بندگانو کې د الله مونږ شامل کړي. لګو بندگانو اقلیت کې هم الله شامل کی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو سړي ته پام شه چې ناسته دعا غواړي. ډېر عاجزۍ سره زارۍ سره لګیا دی غوښتل کوي. کله په زور کله رو، کله په زور کله رو، چې سړی یو کار ته متوجه وي نو بیا چې څنګه یې وکړو نو د هغه په هغه دعایه کلماتو کې یو دعا ده: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. یا الله ما کم خلقو کی حساب کا، کم خلقو کی مشمار کا، اگر لگو بندگانو کی مشمار کا. مونږ بعضې خلق خو اکثریت غواړو کنه، څه غواړو چې پارټۍ کې دې زما اکثریتي، مال و دولت کې دې زما اکثریتي، او د خاندان په افرادو کې دې زما اکثریتي. دغه سړی دعا کوي: الله ما اقلیت کې شمار کا، کم خلکو نه مې وګرځوه.
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا دعا عجیبه ښکاره شو چې سړی فارغ شه راویې غوښتو سړیا د دعا کیفیت خو ډېر ښه و عاجزۍ سره د دعا غوښته د دعا غوښتو کیفیت مې ځکه وایي چې بعضې خلک به تاسو کتلي چې دعا غواړي که نه نو په دغه وخت کې د دوی دا ګوتې ستړي شي نو ګوتو نه ټکونه وباسي کتلی هم نه کنې خپل ځان ته وګورئ چې د دعا په وخت کې داسې کوي که نه کوي دا ته دعا غواړي چې داسې کوي او څوک چې دعا غواړي نو ناسې د یو فیشن په شکل کې دا لاسونه اوچت کړي داسې کړي یو لاس دلته یو بل لاس دلته دعا غواړي دا دعا څوک داسې غواړي څوک ټکونه وباسي دا لاسونه یو بل باندې ایښي داسې کوي او څه وایي نو هر څه چې وایي او چا دا لاسونه داسې نیولي دعا غواړي دا د دعا غوښتو طریقه نه ده لاسونه به داسې عاجزۍ سره نیسي کچکول به دې جوړ کړي کچکول د زړه توجه به الله طرف ته د زړه مخ به دې الله طرف ته او د لاسونو مخ به دې د دعا قبلې ته چې اسمان دی د زړه مخ به دې د دعا قبلې طرف ته چې هغه اسمان دی د دعا قبله اسمان دی زمونږ د مونځ قبله بیت الله دی او زمونږ د دعا قبله اسمان دی نو چې د دعا کیفیت خو دې ښه و خو دا څه دې غوښته اللهم اجعلني من القلیل د دې څه مطلب دی الله ما په لږو خلکو کې حساب کړه نو هوښیار سړی و جامع دعا وخا جامع دعا ولی حضرت الله نه وایي وقلیل من عبادی الشکور وقلیل من عبادی الشکور او الله نه وایي ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثر الناس لا يعلمون اکثر خلق نه پوهیږي اکثریت د خلکو ناپویا اقلیت د پوهانو شو اقلیت د پوهانو شو او اقلیت د شکر گزار او اکثریت د ناشکر شو نو ما دا دعا وکړه چې الله ما شکر گزارو بندگانو کې شمار کا ما پوهانو بندگانو کې شمار کا ما نیکانو بندگانو کې شمار کا دا دعا نه کړم مختصر الفاظو کې اللهم اجعلني من القلیل دې سوچ سره تاسو دا دعا کوئ دا راکړه دا راکړه دا راکړه دا راکړه بیا سنبالولی نشي بیا پریشانه کړې څه کړې پریشانه کړې بس اسانه دعا ده یا الله ما په کمو بندگانو کې شمار کا شکر گزار مې کا علم والو کې مې شمار کا او یا تاسو ته معلومه ده کوم خلک چې پوهېږي که نه نو په هغې کې عمل کوونکي کم دي څوک اکثر خلک د پوهو خلکو اکثریت عمل نه کوي او د پوهو خلکو هغه کم کسان هغه عمل کوي او بیا تاسو ته دا خبره معلومه چې کم خلک عمل کوي که نه نو په دې عمل کوونکو کې ډېر کم خلک چې د هغوی په عمل کې اخلاص وي که اکثر بې اخلاص اکثریت د بې اخلاصو دی او اخلاصمن اقلیت والا دی اقلیت کې دی چې بیا کم خلک اخلاصمن دي که نه الله مو دې معاف کړي بیا په دې کې ډېرو کمو خلکو سره د خپل اخلاص د حفاظت احساس وي هغه خلک بیا کم دي بعضې خلکو ته بس خپل ځان رسېدلی ښکاري زه خو به څو رسېدم وشي که نه غونډۍ او ډیری او غرونه سمندرونه مې پار کړه ورسېدم واوړېدم نه یې اورېدلی لا ډېر مزل پاتې دی سړیه ډېره لار پاتې ده ډېره لار چېرته اورېدلی د اقلیت د هغه خلکو شو چې پوهه هم ورسره وي پوهې سره سره عمل هم وي
د پوهې او د عمل سره سره اخلاص هم وي او بیا د اخلاص سره سره د خطرونه د حفاظت احساسي. حدیث پاک مفهوم دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلق ټول ناکامۍ طرف ته روان دي. څه طرف ته؟ ناکامۍ او نقصان طرف ته روان دي، سوا د خلقونه چې په دین پوي دي. سوا د خلقونه په دین پوي. الحمدلله مسلمانان او بیا دا پوهان خلق ټول ناکامۍ طرف ته روان دي، سوا د هغه خلقونه چې په خپل پوهه عملي عملی او دا عمل کوونکي ناکامۍ طرف ته روان دي، سوا د هغه عاملینو نه چې د دې په عمل کې اخلاصي او اخلاص والا لوی خطرې سره مخ دي. لا اخلاص والا رسیدلی نه دی، اخلاص والا لوی خطرې سره مخ دي. والمخلصون على خطر عظیم. الله دې محفوظ کړي. ډېر بزرګان داسې وو. یو بزرګ به چې د خوبه پاڅېد که نه، نو په دې مخ باندې به یې لاس راکړو، خپل مخ به یې وکتو، سترګې به یې وکتې، خوله به یې وکته، پوزه به یې وکته چې شته که نشته، او بیا به یې ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. داسې پکار ده چې داسې وشي. وینا پکار ده، خوب نه سړی راپاسي که نه، نو د راپاسېدو دعا دې ووایي او په دې مخ باندې دې لاس راښکاږي، دواړه لاسونه یا یو لاس. نو هغه نه چا تپوس وکړو، هم د کور خلکو ته تپوس وکړو چې ته داسې ولې کوې، چې د خوب نه راپاسې. کله هم چې ته د خوب راپاسې نو موږ ته ګورو چې په دې مخ لاس وې او کلمه شهادت وې. اوس دا ښه سړی دی، ښه دین باندې پوه دی، عمل شته، پوه او عمل کې اخلاص شته. اوس د خطرونه د بچ کېدو او د حفاظت احساس وګورئ. زه چې راپاسم که نه، نو ما سره دا یری چې د مخ دا نقشه خو به مې مټو شوي ني، د مخ دا نقشه خو به مې ورانه شوي ني، د مخ نه خو به مې سټ نه جوړ شوی. الله وی ولو نشاء لطمسنا على وجوههم. که زه وغواړم د خلکو د مخونو دا نقشې به ورانې کړم. د مخ دا نقشه باني دا ښایسته نقشه، خپل ځای کې سترګې، خپل ځای کې د سترګو د پاسه وروځې، د سترګو لاندې او بره زیزمو باندې ویښته، روزو باندې ویښته، د دو روزو منځ کې د ویښتو نه خلا، تندې فراخه تندې، ننګي ښایسته پوزه، او بیا شونډې، او بیا د خولې ښایسته نقشه. ولو نشاء لطمسنا على وجوههم. الله وی که موږ وغواړو که نه، دا د مخ نقشې به یې بدلې کړو. نو زه یریږم چې زما دا ظاهر خو مسخ شوی نه دی، زما دا ظاهر مسخ شوی او بدل شوی خو نه دی، مخ خو مې وران شوی نه دی، شکل خو مې بدل شوی نه دی. الله دې مې حفاظت وکړي. نو زه په مخ باندې لاس ووایم، ټیک شه، او اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ځکه وایم چې زه یریږم چې زما اندرون نه، زما د باطن نه او زما د زړه نه ایمان خو سلب شوی نه دی. ظاهر باره کې به هم یریږي او د باطن باره کې به هم یریږي. دې ته وایي د حفاظت احساس.
نو زه دا کلمه شهادت وایم، نو چې کلمه شهادت وینا باندې مې جب وګرځي که نه، نو زړه مې مطمئن شي چې الحمدلله باطن صحیح دی، اندرون کې څه ګډوډ نشته. ځکه د خوب نه پس د مخ باندې مې لاس راکاږه، یریږه پوه شوې که نه، او د خوب دعا مو وایه. به هر حال بشمار نعمتونه دي د الله، بشمار نعمتونه. هر نعمت شکر غواړي، هر نعمت څه غواړي؟ شکر غواړي. دا شکر او صبر قرینین دي، دوه عبادتونه دي، دوه عملونه دي چې دې باندې د مسلمان د زندګۍ را ګاډی روان دی. د دې ګاډي دوه پایې دي، شکر او صبر. د یو بل سره مومد او معاون دي. نو زما په خیال دا شکر به همغه چاته د الله په نعمتونو باندې آسان شي چې چا کې صبر وي، او صبر به هغه چاته آسان شي چې چا کې شکر وي. څوک چې شکر گزار وي هغه ته به الله د صبر توفیق ورکړي، او څوک چې صبر نه کوي نو هغه ته به الله پاک په خپلو نعمتونو باندې د شکر توفیق نصیب کړي. دا دواړه صفت د الله موږ نارینه او زنانو کې پیدا کړي. د الله د نعمتونو شکر همغه چاته الله اسانوي چا کې چې صبر وي. دا په خپلو نعمتونو شو، ټیک شو. صبر د انسان یو خاص صفت دی چې د ته الله پاک ورکړی. دا صفت فرشتو ته نه دی ورکړی، او دا د صبر خاصه او دا د صبر صفت نورو ساوالو مخلوقاتو ته، بشمار مخلوقات حیوانات الله پیدا کړي دي، هغې ته نه دی ورکړی. د انسان نه خوراک ډیر کوي، د انسان نه بوج ډیر اوچتوي، د انسان نه طاقت پکې ډیر دی. داسې حیوانات الله پیدا کړي، خو صبر یې ورته نه دی ورکړی. فرشتې پاک مخلوق دی الله پیدا کړی، خو صبر ورته نه دی ورکړی. صبر صفت پکې الله نه دی پیدا کړی، نه دی اچولی. ځکه د انسان ته الله خپل فضل سره دو څیزونه ورکړي دي، یو ته عقل وایي او بل ته خواهش وایي. عقل او خواهش، د کېناستو خواهش، د پاسېدو خواهش، د خبرې اورېدو خواهش، د خبرې کولو خواهش، د لیدو خواهش، ٹھیک شه، د خوراک خواهش، د څښاک خواهش، د پوشاک او د لباس خواهش، د سرلۍ خواهش، دې ته خواهشات وایي. عقل یې ورته ورکړی دی او خواهشات یې ورکړي دي. فرشتو ته عقل ورکړی دی، خواهشات نشته. د فرشتو خواهشات نشته. فرشتې نه آرام کوي، نه خوراک کوي، نه څښاک کوي. په خبره پوه شئ؟ دا خواهشات فرشتو نشته. نه ویده کېږي، نه ستړي کېږي. او د حیواناتو ته، د نورو زناورو ته، جاندار مخلوقاتو ته خواهشات الله ورکړي دي، عقل یې نه دی ورکړی. خواهشات یې ورکړي دي، عقل یې نه دی ورکړی. انسان ته عقل یې مو ورکړه، خواهشات یې مو ورکړه. عقل یې مو ورکړه، خواهشات یې مو ورکړه. بیا به د انسان ته دا دوه څیزونه چې الله ورکړي دي، نو په دې کې کله کله اختلاف پیدا شي، ګډوډ پیدا شي، رسکشي شروع شي. څه شروع شي؟ رسکشي ورته وایي که خواهشات، شهوت خپل ځان ته راکاږي او دا عقل خپل طرف ته راکاږي. دا انسان په دوجاله کې پرېوتو، چې زه چا ملګرتیا وکړم، عقل پسې لاړ شم که د خواهش پسې لاړ شم. نو دته د صبر یو صفت الله ورکړه، یو خاص صفت د صبر ورته ورکړه.
چې ستا فیصله به صبر کوي، ستا فیصله به څوک کوي؟ صبر. نو چې د صبر صفت دی اختیار که کنه او صبر دی خوښ که، نو د خواهشاتو تابعدارۍ نه به بچ شي، د خواهشاتو د تابعدارۍ نه به بچ شي، د عقل تابعدار بشي. او چې کله بې صبري وکړه، صبر دی ونه که، نو آسانه خبره ده، د عقل د تابعدارۍ نه به فارغ شي، د خواهشاتو تابعدار بشي. نو کوم انسان چې د صبر لار اختیار کی او د خواهشاتو د تابعدارۍ نه بچ شي، د عقل تابعدار شي، تاسو یقین وساتئ، تاسو یقین وساتئ چې دغه انسان یوازې فرشته طبیعت نه، چې فرشته طبیعت انسان شو، د مرتبه د فرشتو نه مخکې شو. وشه د لیلة القدر په شپه به د سلام له فرشتې راځي، د مصافحې له فرشتې راځي، د مرګ په وخت کې به د سلام له او د روح باعزت طریقه عرش معلا ته اړو دپاره فرشتې راځي. قبر نه پاسېدو وخت کې د اعزاز اکرام لپاره به فرشتې راځي. جنت ته داخلو وخت کې د استقبال به فرشتې کوي. څوک وکړي؟ فرشتې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج په شپه جبرئیل امین ورسره دی، د مسجد حرام نه مرګتیا شروع ده مسجد اقصی پورې، بیا د مسجد اقصی نه مرګتیا شروع شو د دنیا اسمان پورې، بیا دویم اسمان پورې، دریم اسمان پورې، اووم اسمان پورې، اووم اسمان نه برم بیا لاړ، بیا داسې یو ځای ته لاړ چې جبرئیل پاتې شو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لاړ. جبرئیل توره ډال کې خو زه نور مخکې نشم. خبره پوهه لوی پیغمبر مخکې لاړ. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، مجلس ته روان دی او دې وخت کې حضرت جبرئیل هم الله حکم سره راغی، وحی راوړه، الله حکم سره تلو راتلو. یو ځل پیغمبر علیه السلام ورته ګیله کړې وه چې ته ډېر راځې نه، نو ورته وایي وما نتنزل الا بامر ربک، وما نتنزل الا بامر ربک. مونږ خو تا ته راتلل او دا نزول دا ستا د رب حکم سره دی، چې د رب حکم نه مونږ خو نشو راتلی. نو حضرت جبرئیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ابو ذر خو هم را روان دی. څوک؟ ابو ذر هم را روان دی، دا مجلس راځي. جناب رسول الله فرمایي ولې ابو ذر ته پیژنې؟ جبرئیل ابو ذر پیژنې؟ جبرئیل ورته څه وایي؟ جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې ستا په صحابو کې ابو ذر دومره شهرت نه لري، دومره یاد نه دی څومره چې په فرشتو کې ابو ذر یاد ورته وایي که دا صحابو کې دومره نه دی یاد، دومره شهرت نه لري، دومره شهرت یافته نه دی څومره چې ابو ذر فرشتو کې شهرت یافته دی او یاد دی. دا اوس د صبر لار دی اختیار کا، نو د عقل تابع شوي، خواهشات دی پریخ، خواهشات دی پریخ. دا سمنا نه چې خواهشات دی پریخ نو مطلب اوګې تګې ګرځي، اوګې به هم ګرځي، تګې به هم ګرځي، ستړی به هم ګرځي، پریشانه به هم ګرځي، بې جامو به ګرځي. پوه نه نه داسې خبره نشته.
تا ته چې څه مقدر یا به الله درکوي او تا ته به ستا خواهش په هغه طریقه پوره کوي کومه طریقه چې د قانون په دایره کې دننه ستا خواهشات به د قانون په دایره کې دننه پوره کېږي په خبره پوه شوې که نه دا چې خبره نه ده چې بس لاړې چې عقل پسې لاړې صبر دې وکړو نو خواهشات ګډوډ شو خواهشات څه به ګډوډ کېږي او فرشته دی مقام دی د فرشتو نه مخکې شه خدا نه خواست د عقل او د خواهش د سکشي شروع ده دا صبر ونکو څه د صبر اسلحه د استعمال نه که عقل ته د سلام ووایي او خواهشاتو پسې روان شي عقل ته د څه ووایي رښتیا ووایي د خواهشاتو تابعداري چې څوک کوي هغې کې عقل شته ټکې عقل هم پکې نشته د سر موړ دی عقل ته د سلام ووایي الوداع ووایي او خواهشاتو پسې روان شوي نو یاد وساته یاد دا خبره به هېرې نه چې حیوان او ځناور د رستو پرېښود ته ترې مخکې شو څوک حیوانات د رستو پرېښود ته ترې مخکې شوي حیواناتو کې هم د خواهشاتو تابعداري ده نور څه خو پکې نشته حرام حلال روا ناروا خپل پردی دا نه ګوري ته ترې مخکې شو بې ادبي دې معافي په د حیواناتو کې بعضې حیوانات داسې دي چې هغوی د نورو حیواناتو کچک غوښې خوري او وینې څکي شته درنده حیوان ورته وایي زمری د ځنګل د حیواناتو بادشاه دی سید الوحوش د وحشي حیواناتو بادشاه او سردار مشر زمری دی د غوښې خوري وینې څکي ځنګلي چیلې وګوري ځنګلي غوا وګوري هوسۍ وګوري بل شی وګوري غړم پیناري کې کنجو کې رونیسي چیر پاري کې څه وخوري څه پرېږدي ځي روان شي ته زمري دا حال دی د لیوه دا حال دی ٹھیک شو خدا به تاسو چېرته ونه ګورئ او نه به مو اورېدلي چې زمری مات کړی دی خو د هغه غوښه خوړلې ده وینې څکلي دي لیوه مات کړی دی او د هغه غوښه خوړلې ده وینې څکلي دي دا به چېرته ونه ګورئ خدا به چېرته ونه رئ دا د خواهشاتو پسې روان انسان او عقل ته رخصت ورکولو والا انسان ځناور نه مخکې شو انسان غوښې خوري او وینې څکي مخکې شو که وروسته شو مخکې شو هغه ځناور په خپل همجنس ځناور حمله نه کوي لیوه په لیوه حمله نه کوي چې وی ماتې کړي چیر پاري کې غوښې وخوري زمری په زمري حمله نه کوي چې چیر پاري کې غوښې وخوري وینې وڅکي او دې انسان چې کله د صبر لار پرېښوه چې د صبر لارې پرېښوه نو د شکر لار هم ترې لاړه ټیک شو او بیا عقل هم لاړو خالص خواهشاتو پسې روان شه چې خالص خواهشاتو پسې روان شه نو بیا یو وخت په داسې راغی چې د خواهشات خو اوس نه پوره کېږي په خپل ورور یې حمله وکړه چا باندې حمله وکړه په خپل ورور یې حمله وکړه خپل خواهش یې پوره کړه تاسو په خپله فیصله وکړئ چې دا د خواهشاتو تابعدار بې صبره انسان د خپلو خواهشاتو پوره کولو کې ځناورو نه مخکې شه که وروسته مخکې شو حرام دی ونه کته ناروا دی ونه کته پوه شوې د شریعت د حکم تپوس دی ونه کو
څه دي خپل خواهشات نو دا اخراجات به څنګه پوره کړي نو دا ضرورتونه بس نه ضرورتونه نه خواهشات نو ورته ضرورت کې د خوري ضرورت دی دا خواهش دی خواهش دا ضرورت نه دی ساده خوراک ضرورتونه ساده سورلې ضرورتونه ساده لباس ضرورتونه تیر جمعه کې مې درته ویلو الله په دې کائناتو کې خواره کړي دغه ضرورتونه دي په ټولو کائناتو کې خواره دي د نورو خوراک کوونکو خوراکونه محدود دي د هغوی لباس محدود دی د هغوی سورلی محدود دي ستا خوراک ستا لباس ستا سورلی دا لا محدود ورته مې ویلو ډېر بې شماره مخلوقات الله پیدا کړي دي او هغوی له خوراکونه ورکوي هغوی روزي رسان الله دی او داسې مخلوقات هم پیدا کړي دي داسې چې خپل خوراک د یو ځای نه بل ځای ته وړی هم نه شي او هغوی له یې هم ورکوي وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله دې دابې داسې دي چې هغوی خپل روزي اوچتولی نه شي دې ځینې اوچته کې هغلته یوسي الله يرزقها وإياكم او رزق پسې منډې وهلو والو الله دغه دابې ته هم رزق ورکوي او تاسو له هم درکوي زموږ منډه ټوله روټۍ پسې ده مړه لږه ساه واخله لږه ساه خو واخله خیر الله يرزقها وإياكم چاته دانې ورکوي چاته غوښې ورکوي کچا چاته رزق هوا ورکوي د چا رزق خوره ده د چا رزق تشي اوبه دي د چا رزق وینه ده ټیک شو داسې مخلوقات دي دا ولا ورکوي او انسان ستا روزي حیوانات نباتات جمادات ته د حیواناتو غوښې هم خوره وریتې خورې که سرې کړې خورې که سپینې پخې سرمنه کې پخې که سرمن ته وباسې پخې داسې ده که داسې نه ده خوره ته نباتات هم خوره فروټ میوجات سبزیانې غلې وریجې مسور نه نباتات دي دال خوره خو د دې په خوراک کې به د عقل تابعداري کې د خواهشاتو تابعداري به نه کوي د دې په خوراک کې به د څه تابعداري د عقل تابعداري د خواهشاتو تابعدار به نه د صبر لار به اختیاري لباس بعضې مخلوقاتو لباس هم د هغوی بڼې کې د بعضې مخلوقاتو لباس د هغوی وړی که او د بعضې مخلوقاتو لباس هم د هغوی سرمن که بس نور لباس تاسو نشته که تاسو چېرته د پیشوګانو د دې سپو د دې زناورو باندې دغه کتلي دي کوټونه او واسکټونه او جامې او پرتوګونه د خپل لباس دی ګرمۍ کې هم پې الله بچ کوي یخنۍ کې هم پې بچ کوي باران کې هم بچ کوي په شین اسمان هم بچ کوي انسانه ستا لباس تقسیم کو ستا لباس حیوانات نباتات جمادات خوراک کې جمادات پاتې شو ته سره خورې که سپین خورې که فولاد خورې که اوسپنه خورې دا شربت فولاد دی او دا د فولادو ګولۍ دی دا د سرو کوشته ده او دا د سپینو زرو کوشته ده خوره خو د عقل تابعدار به خواهشاتو پسې به نه روان ٹھیک شو ستا د لباس ته نباتات په پنبې جامې اچې پوه شو که د حیواناتو سرمنو نه لباس جوړې هغه اچې دا څه ده
قیمتي قیمتي واسکټونه قیمتي قیمتي کوټونه چې تاسو په دې کباړ کې اخلي همدا د سرمنو وي کنه یو زناور سرمنی او کته اوس په نه زغره جوړه واغا چې اوس په نام طالباس د حیواناتو سرمنه او چمړیم طالباس او وړه او وختس طالباس او پومبم طالبات د زمکنه راځرغونی راشه سورلای ته کم مخلوق له سلوخ په ور کړی دي کم مخلوق له دوخ په ور کړی دي کم مخلوق ته اډوخ په نه ور کړی وي ته په خېټه ګرځي په دې سینه به ګرځي نور سورلای ولا نه ور کړی ته له دوخ په هم درکې او درته اجازه ته مو کو چې د عقل پر اڼا کې د خواهشاتو په تیرو کې نه د خواهشاتو په تیرو کې نه د عقل پر اڼا کې ته په جمادات هم سورلی کوا او ته په حیوانات هم سورلی کوا جمادات هم باندې سورلی کوا پوه دا جهازونه دا ریل ګاډي او دا موټر او دا ټیکټر او دا موټر سایکل او دا سایکل دا څه شی دي دا جمادات دي او ته په اتیانو باندې او په وخانو باندې او په اسونو باندې او په خرو باندې هم سورلی کو دا حیوانات دي ستا د سورلی بندوق چې داسې عام کو هاي هاي چې کله د خواهشاتو تابعداري شروع کړه نو ته هم سورلو پسې په منډه شوې څه پسې په منډه شوې سورلو پسې او خوراک پسې په منډه شوې پوه شوې نو سا شوې خو خواهش دې پوره نه شو داسې ده کله کله منډه چې سړی ډېر ووایي نو څه شي سا شو سا شوې دې سورلو پسې خو د سورلی خواهش دې پوره نه شو سا شوې دې خوراکونو پسې خو د خوراکونو خواهش دې پوره نه شو سا شوې دې کپړو پسې څه پسې کپړو پسې خو د کپړو خواهش دې پوره نه شو نه د ښځو نه د سړو نه په غم کې او نه په خوشحالۍ کې رښتیا ووایه دغه ځناورو نه مخکې شو که وروستو پاتې شوې چې خواهشاتو پسې روان شوې دې چې په دې خبرو لږ سوچ نو د الله د نعمتونو شکر به هغه څوک ادا کړي چا کې چې صبر هغه خصلت پکې هغه صفت پکې کوم صفت او کوم خصلت چې هغه فرشتو غوندې مخلوق ته نه دی ورکړی دا د انسان خاصه ده دا صبر د انسان خاصه ده او هر موقع کې چې بې صبري کوي که نه چې بې صبري کوي نو وجه یې درته وایم د بې صبرۍ وجه یې سي پوزه به مې پرې کوي شي پوزه مې غرقه شو چې صبر مې وکړو دا خلک به څه وایي چاړو بدلې وانه اخیسته دا خلک به څه وایي چاړو وې نه چړل دا خلک به څه وایي چې زه د روټۍ وسې نو یو پیاله چای بسکټ خو به یې ورکړي پوزه ګټم پوزه وایي بې صبري دې لپاره کوي چې پوزه ګټي زه به درته دا ووایم چې د پوزې غم مه کوه د سر غم وکړه څه رښتیا وایه د عقلمند غم د پوزې غم دی که د سر غم دی د سر حیثیت مؤمن دپاره د ده په ایماندارۍ کې د صبر حیثیت د سر دی مؤمن دپاره د ده په ایماندارۍ کې د صبر حیثیت او د صبر صفت داسې دی لکه بدن کې سر الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایماندار دپاره صبر داسې حیثیت لري د د ایمان په شعبه کې هغه شعبه ده لکه سر چې په بدن کې څومره اهم اندام رښتیا وایي د ډانچې د دې ډانچې دغه څه سره کېږي شناخت سر سره سر ورپورې نشته او ډانچه شته پلار به زوی وپېژني زوی به د پلار دا ډانچه وپېژني مور به لور وپېژني چې سر ورپورې نه لور به مور وپېژني نه هېڅکله نه پېژني نو د پوزې غم کې د پوزې غم پرېږده د سر غم وکړه
هر میدان کې هر موقع کې ستا د خوشحالۍ موقع ده که ستا د غم موقع ده ستا د بیمارۍ موقع ده که ستا د تندرستۍ موقع ده ستا د مالدارۍ وخت دی او که ستا د غریبۍ وخت دی مهرباني وکړه د سر فکر وکړه د سر چې بچ شي چې سر دې بچ شي پوه شوې که پوزه دې لاړم نو لاړه دې شي پته پروا نشته دی خو چې سر دې بچ شي او د سر غم کولو والا هغه څوک دی څوک چې د ژوند په هره شعبه کې د صبر لار اختیار کړي او د تبع الله پاک د خپل نعمتونو شکر مسانی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم رحمه عامه اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد